رنگ په افق کی ستا د پاک شهادت لیکي دی رنگ په افق کی ستا د پاک شهادت لیکي دی مخ کی د سپوږمۍ څه د شهید ستورو څړې کی دی یاد بمی غیگا د جنت او د کوثر پخوا یاد بمی غیگا د تلاوت کولی شي حاجي والي صاحب جناب یې واروي چې کوم ځای دې ښه زده یې ماشاءالله ډېر عالي ستونی کی کړي کې دي څنګه دې ساري د لور کې ستونی کی کړي کې دي مخ کې د سپوږمۍ څه د شهید ستورو څړې کې دي ولدي متوسطي کوم یو کتاب ستا در سره څه شی ده در سره الادب ورته شی کوم قانون دی په زرادي کې زده کړی ده ته یې ووایې چې کوم یو دې ښه زده یې فتحه به څوک درکوي فتحه به دغه طالب درکوي ته فتحه ورکوی شې که دی غلطېدو ته اوس بیا بچی هر حمزه که ساکن باشه هر حمزه ساکن وي یا مفتوحه وي او مقابل د هغه مکسوره وي فقط یا زایده وي ماده وي کې غلط شوی خو به نه وي ډېر عالي ډېر عالي واخلې ماشاءالله ډېر عالي ډېر عالي د ټولو ته انشاءالله درکوي د یتیمانو کفالت نه تنها د حکومت بلکې د ثواب او اخروي اجر په موخه د هر وګړي او انسان ایمانی او وجداني دنده او مسؤلیت دی د یو حدیث شریف مفهوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یتیم کفیل به په جنت کې زما تر څنګ وي او خپلو دوه مبارکو ګوتو ته اشاره کوي یعنې دومره به راته نږدې وي لکه دا دوه ګوتې چې یو بل ته نږدې دي موږ فقط او فقط د دې دپاره راغلي یو چې هغه خپل سعادت د دغو یتیمانو سره په مخامخوالي حاصل کړو او الله ته دغه خلک ذریعه د قرب وګرځوو او د دوی دغه مبارک څهرې ووینو او د دوی دغه مبارک تلاوت واورو دا خو د موږ تاسې د فدایانو د شهیدانو د موږ تاسې د هغه چا باقیات صالحات دي چې موږ تاسې د هغو له لاسه نن د نظام په رأس کې یا په موټر کې سپارو یو یا په خپل وطن کې ګرځو یا په نظام کې یا په یوه اداره کې کورنۍ چارو وزارت د عامه اړیکو لوی رئیس او ورسره مل پلاوی د یاد ریاست مرستیال سمونوال رحیم الله بریال د ولسي پولیسو او 119 اطلاعاتي مرکز رئیس الحاج مولوي بختګل راشد او نورو مسؤلو کسانو د خپل رسمي سفر په لړ کې پروان ولایت ته د یاد ولایت والي مفتي محمد ادریس انوري په ملتیا په دغه ولایت کې د یتیمانو له روزندنونو څخه لیدنه وکړه. یتیم یو امانت ده. یتیم بما هو یتیم د یو امانت ده. یتیم سی موجوده اسلامی نظام ته په میراث ورپاتې ده. موږ تاسې په افغانستان کې 3 قسمه یتیمان لرو. یو قسم یتیم هغه ده چې هغه د اسلامي امارت د مجاهدینو د فدایانو
او د افغانستان د ازادۍ او استقلال د باتورو شهداو بچیان دي. دوهمه کټګورۍ هغه یتیمان دي چې هغه د وخت او حالاتو نظامونو حکومتونو د دوی پلرونه مجبور کړي وو د مجاهد په خلاف درېدلي وو، خو یتیم نن د ما او د تا د وطن د ما او د تا د نظام یتیم بلل کیږي، د په میراث راپاتې ده. درېیمه کټګورۍ علی العموم یتیم بما هو یتیم، چې نه د مجاهدینو د طرف ده، نه په اصطلاح د پخوانۍ ادارې د مسؤلینو منصوبینو او امنیتي او غیر امنیتي چارواکو اولادونه دي، بلکې یتیم بما هو یتیم د ګران افغانستان یا د پروان د ولایت عام یتیم ده. اسلامي امارت او اسلامي نظام د درې واړه یتیمانو د درې قسمه یتیمانو په وړاندې عند الله او عند الناس یو شان مکلفیت لري. د دوی کفالت، د دوی تربیت، د دوی ساتنه، د دوی روزنه دغه د اسلامي نظام او د اسلامي نظام د چارواکو فریضه ده. لہذا د ما به توصیه د دې ادارې ملګرو ته او مسؤلینو ته دا وي چې ګورئ هوش کوئ چې په یتیم کې فرق درځي ونه سي. یتیم بما هو یتیم د هغه په اړه باندې د الله تعالی کلام ناطق ده، د هغه په اړه باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یایي چې څوک کفالت د یتیم وکړي هغه به له ما سره په جنت کې کل هاتین. داسې نه دي ویلي چې یا د مجاهد زوی یا الله مکه د یو مفسد زوی یا د یو عام افغان او د یو وګړي زوی، نه، یتیم بما هو یتیم. بیا خاص طور هغه یتیمان چې هغه بې سرپرسته دي، هغه په حسب و نسب کې سرپرست نه لري، د دغه نظام تر ټولو مهمه دنده او مسؤلیت ده چې دغه بې سرپرسته یتیم د به چې په هر ځای کې پیدا کړي، سرپرست یې د نظام ده، کفیل یې د نظام ده، د دې نظام چارواکي. په دغو لیدنو کې ښاغلي اخندزاده راغلی اسلامي نظام د دغو یتیمانو د پلرونو، وروڼو او د کورنۍ نورو غړو د قربانیو او سرښندنو ثمره وبالله او د دوی کفالت یې اسلامي او انساني وجیبه یاده کړه. ښاغلي اخندزاده د پولیسو ډالۍ په دوی وویشلې او دوی یې لا وهڅول چې په ښه توګه زده کړې وکړي چې د افغانستان په راتلونکي کې د هیواد او ولس لپاره د خدمت جوګه شي. د عامه اړیکو لوی رئیس دغه راز هغه یتیم ماشومان په نغدي ډالیو ونازول چې قرآن کریم یې حفظ کړی و او یا یې په خپلو زده کړو کې له ځانه وړتیاوې ښودلې وې، او دغه راز یې د مدارسو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې هر راز همکارۍ ته د یتیمانو د روزلو په برخه کې چمتو دی.